بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یو ځل بیا کمپلیکس ټیکنالوژي چینل ته ښه راغلاست. نن د یو نوي ویډیو سره بیا تاسو ته حاضرېږم چې د ورډ په هکله ده. موږ تاسو تېره ویډیو ته فایل مینو خلاصه کړی و پکې. نو که زموږ چینل مو نوي د سره سبسکرایب کړی زموږ چینل د سره سبسکرایب شیر لایک کړئ نو دوستان مو هم د دې ویډیو څخه برخمن شي. البته په پښتو ویډیوګانې چې دي په یوټیوب چینلو کې کمې دي نو په دې اړه موږ پښتو ویډیوګانې جوړوو. نو راځم بیا هم ورډ راخلاصوم. نو دوستانو په کلیپ بورډ کې چې دي موږ تاسې پیسټ لرو، کټ لرو، کاپي لرو او سره فارمټ پوینټر لرو. راځم زه څه متن ټایپ کوم. دغه متن دوستانو دغه فرمول چې ده یا دغه متن د ورډ سره آلریډي بلټین دا راځي. دا د شاګردانو د پریکټس یا د تمرین په خاطر باندې دا لیکلی ده. نو راځو کولی شو د دې نه سره دا څنګه راوستلی شو. په کیبورډ کې موږ تاسې مساوي علامه وهو RAND وهو. سوري زه دلته کوم کلیک کوم په صفحه کې مساوي علامه دلته بره راځم مساوي علامه RAND ورسره شیفټ 9 شیفټ 0 به په کیبورډ کې تاسې ونیسئ. بیا به انټر ووهئ دغه متن درته درکوي. دا به د دې متن د راوستلو طریقه. ښه بیا راځو اوس موږ تاسې له پیسټ نه شروع کوو. پیسټ نصبولو ته وایي دوستان. څنګه مثلا دغه متن پیسټ تر هغو کار نه کوي دوستان کله چې موږ تاسې کټ او کاپي ونه کاروو. کټ او کاپي بیا تر هغو کار نه کوي تر څو چې موږ تاسې متن نه وي سلیکټ کړی. چې کله چې متن سلیکټ کوم ګورئ له خیروال نه ووته کټ او کاپي اوس دواړه کار کوي. دا متن انتخابوم زه ورته وایم دا راته کټ قطع کولو ته وایي. کټ قطع کول دي راته قطع یې کړه. نو اوس پیسټ په وهمه ګورئ راته پیسټ وي. څومره چې تاسې وهئ هغومره تاسې کولی شئ چې پیسټ یا نصب یې کړئ خپل ځان ته متن بیرته. راځم بیا متن انتخابوم ورته وایم چې دا ورته کاپي کړه. دې سره کار مه لره ولې د دې یوه کاپي راته واخله. کاپي یې کړه لاندې کلیک وکړئ پیسټ څومره چې تاسې وهئ کولی شئ چې تاسو ته دغه متن بیرته نصب کړي. دا د کټ کاپي او پیسټ کار. په پیسټ کې دوستانو یو څه اپشن نور لرو چې دغه کار وو. راځم دې متن ته زه یو څه سټایل ورکوم. متن رنګ دا سایز یې لږ ورته غټوم او بولډ دا سټایل ورته ورکوم. زه ورته وایم دا راته کاپي کړه. کاپي لاندې راځم پیسټ ته راځم. پیسټ کې کیپ سورس فارمټینګ. کوم فارمټ د رنګ بڼه ته وایي دغه شکل ته وایي. کوم شکل یا بڼه چې دغه متن د ما لري هوبهو همغه شی راته پیسټ کړه. زه یې پیسټ وهم. بیرته کنټرول زیډ انډو پښمانېدلو ته وایي دوستانو. کنټرول کیبورډ کې له زیډ سره یو ځل ته وهو. بیا پیسټ ته راځم ورته وایم چې مرج فارمټینګ. مرج یعنې راته دغه یې کړه مختلې کړه د دې رنګ راته ګډ وډ که سره. نو کولی شو مرج کو په دې قسم پیسټ هم واخلو. بل دریم آپشن موږ تاسې دې کې لرو چې کیف ټیکسټ اونلی. فقط ټیکسټ یې راته کاپي کړئ. نور فارمټ هېڅ شی هم دې ما نه دي پکار. رنګ د قواره هېڅ شی هم دې ما شکل هېڅ شی هم دې ما نه دي پکار. فقط راته ټیکسټ مکمل کاپي کړه پیسټ کړه سوري. موږ تاسې کولی شو دې باندې پیسټ کړو. په دې کې بل آپشن لرو دوستانو موږ تاسې د پیسټ سپیشل. پیسټ سپیشل بیا څه کار کوي. راځم زه متن همدغه متن نه کاپي اخلم. کاپي پیسټ سپیشل ته راځم. پیسټ سپیشل د ورډ یو ډاکومنټ پای سره پیسټ کړه. دلته ورسره ډسپلی آیکن از آیکن یې بیا راته وښیه. اوکې ګورئ د یو آیکن په شکل باندې دلته موږ ته ظاهر شو. ډبل کلیک پې وکړئ یا دې کې هر څه چینجز تاسې کولی شئ چینجز راولئ. یو جدا ډاکومنټ په حیث باندې درته پیسټ کوي. ګورئ یو آیکن دې شته دا ډیلیټومه. راځم بیا پیسټ سپیشل کې فارمټ ټیکسټ. فارمټ کې په خپل فارمټ کې لکه تېره ورځ چې موږ تاسې په خپل شکل باندې کوم شکل کې چې موږ تاسې کاپي کړی په همغه کې راته پیسټ کړه. کنټرول زیډ راځم پیسټ سپیشل ته بیا انفارمټډ بغیر له فارمټ نه راته پیسټ کړه. ګورئ په سمپل حالت کې درته پیسټ کوي. کنټرول زیډ راځم بیا پیسټ سپیشل ته پکچر د تصویر په شکل باندې راته وکړه. تصویر په شکل باندې درته پیسټ کوي دوستانو. خو موږ تاسې چینجز نه شو ورکې راوستلی ځکه دا یو تصویر ده. ګورئ تصویر کې موږ تاسې چینجز نه شو راوستلی. متن د تصویر په شکل درته پیسټ کوي. بیا پیسټ سپیشل ته راځم HTML فارمټ. HTML خپله د انټرنیټ په شکل کې ده.
هو به همدغه متن درته خو د انټرنیټ په شکل باندې درته پیسټ کوي. کنټرول زاید راځم بیا پیسټ سپیشل ته راځم. پیسټ سپیشل کې انفارمټډ یونیک ټیکسټ کلیپ بورډ کې کوم اخري کاپي چې اخیستل شوې ده په مغه فارمټ کې راته سیف کا او کې ورته ووهي اخري کلیپ بورډ کې د موږ تاسې په دې سټایل باندې کاپي اخیستل شوې دلته په مغه سټایل کې درته پیسټ کوي. بل اپشن دوستانو په دې کې لرو موږ تاسې فارمټ پینټر. فارمټ رنګ بڼې ته شکل ته ویل کېږي او پینټر رنګونکی. راځم زه ورته وایم فرض وکړه دغه سټایل ما دې متن ته ورکړی ده، ګورئ څومره خواري مې پرې کړې ده. دلته راغلی اول مې رنګ ورته ورکړی، بیا مې دیجې نه دا ورته انتخاب کړی، سایز مې ورته غټ کړی ده. کیدای شي دلته یو څه نور شکلونه هم زه ورته ورکړم، رنګ یې ورته مثلا دا انتخابوم. ګوره ما څومره تغیرات کې راوړو. که چیرې دغه شکل په همدغه سټایل مو وغواړو چې نورو اپشنو ته نورو پاراګرافونو ته یې ورکړو هم موږ تاسې کولی شو چې ورکړو یا نورو لیکلو ته مو ورکړو. زه راځم مثلا دې نه یو فقط یو ورډ انتخاب کوم کفایت کوي. کلیک په دې باندې کومه. اوس راځم کوم دې ته ورکوم، مثلا دې پاراګراف ته مکمل دې متن دغه متن ته دا فارمټ ورکوم. ګورئ دا رنګ یا شکل دا فارمټ یې واخیسته راته. راځم اوس که دې ته بیا ورکوم بیا نه کېږي. دا ولې؟ ځکه موږ تاسې دا بیا نه ده انتخاب کړی، مجبور یې بیا به انتخابو. خو د دې اسانه طریقې لپاره موږ تاسې څه کار کوو، دا متن انتخابو، په دې فارمټ پینټر باندې ډبل کلیک کوو. اوس دا انتخاب شو راته. راځم دې جې ته یې ورکړم. ګوره اوس بیا فارمټ پینټر لا تر اوسه هم د موږ فعاله ده. نو دې ته یې ورکوم او ورسره دې متن ته یې ورکوم. خلاص کولی شئ بیرته دا دې نه بیرته څنګه وځئ، په دې به یو ځل ته بیرته کلیک وکړئ. نو موږ تاسې کولی شو چې دې نه ووځو. په دې وړه تکمه باندې کلیک وکړئ، دې ته کلیپ بورډ وایي. کلیپ بورډ کې موږ تاسې هر ځل کاپي یا کټ چې اخلو دلته یو ریکارډ یې موږ سره ساتي. ګوره د دې متن زه کاپي کټ اخلم، دلته یو ریکارډ را سره ساتي. کولی شئ چې همدغه کلیپ بورډ نه دا پیسټ کړئ. ګوره مثلا ورته وایم دا پیسټ کړه، دا راته پیسټ کړه، دا راته پیسټ کړه. زه ورته وایم پیسټ آل ټول راته پیسټ کړه. ګوره څه کاپیانې دا ټول راته پیسټ. کلیر آل ټول راته کلیر کړه. دیجې نه کلیپ بورډ نه موږ تاسې کلیر کولی شو. دا و د کلیپ بورډ کار. دوستانو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. بیا هم که زموږ چینل مو نه وي د سره سبسکرایب کړی، زموږ چینل د سره سبسکرایب، شیر، لایک، تر څو نور دوستان مو هم له دې پښتو ویډیوګانو څخه برخمن شي. مننه. ښې چارې.